بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن به د هدایت النحو درس نمبر 40 شروع کو او انشاءالله د تنازع بحث به نن ختم شي. د آخري بحث ده. و اما اذا كان الفعلان، هر چې کله دواړه فعلین چې دي من افعال القلوب د افعال قلوب څخه وي، فلا بد من اظهار المفعول، بیا لابودي ده خامخا به مو اظهار د مفعول کوو. کما تقولو لکه داسې به ته یایې حسبني وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا، وذلك او دا چې د لأن حسبني ځکه د حسبني فعل چې د وحسبتهما او حسبتهما فعل چې د تنازعا فی منطلقا، دوی دواړو جګړه وکړه په منطلقا مفعول باندې. و اعملت الاول او تعمل ورکو فعل اول ته، وهو حسبني چې هغه حسبني فعل دی. و ظهرت المفعول فی الثاني او ثاني لپاره د مفعول ظاهر کا. فان حذفت منطلقین، که چیرته تا منطلقین حذف کړی وای. وقلت او داسې ویلي وای حسبني وحسبتهما الزیدان منطلقا، نو اوس به بیا یلزمو، نو دا خبره به لازمي شوې وه الاقتصار على احد المفعولین، اقتصار کول په یو مفعول باندې فی افعال القلوب په افعال قلوبو کې، وهو غیر جائز او دا غیر جائز ده. و ان ازمرت او که چیرته ضمیر دې راوړله فلا یخلو، نو بیا به خالي نو من ان تزمر مفردا، نو یا به مفرد ضمیر راوړله شه. وتقول او داسې به دې وي حسبني وحسبتهما إياه الزيدان منطلقا، وحينئذ لا يكون المفعول الثاني مطابقا للمفعول الأول. بیا به دغه وخت کې مفعول ثاني چې دی د مفعول اول سره مطابقه نه راتله. وهو هما چې هغه هما دی. فی قولک قول د تا دی کې حسبتهما په حسبتهما قول کې. ولا يجوز ذلك او دا جایز نه دی. او ان تزمر او یا به تا ضمیر راوړلی شو مثنى تثنیه، وتقول نو داسې به دې وي حسبني وحسبتهما إياهما الزیدان منطلقا، وحینئذ یلزم عود الضمیر مثنى، په دغه وخت کې به واپس کېده ضمیر د تثنیې الی لفظ المفرد، هغه لفظ مفرد ته. وهو منطلقا چې هغه منطلقا دی. الذي هغه منطلقا وقع فيه تنازع چې په هغه باندې جګړه شروع شوې ده. وهذا ايضا لا يجوز او دا هم نه ده جایز. و اذا لم يجوز الحذف چې کله حذف جایز نشه، والازمار او اظمار جایز نشه، کما عرفت لکه تا ته څنګه معلوم شه، وجب الاظهار، نو څه ده اظهار واجب شه. سبق آسانه ده، ټول سبق په عبارت کې مصنف علیه رحمت حل کړی دی. تشریح ته به راشو. نو په دغه مذکوره عبارت کې د آخري بحث دریمه حصه ذکر کیږي چې کله د کوفیانو مذهب مطابق فعل اول ته مو څه ورکو، عمل ورکو، نو بیا به مو تاسې څه کړو، هماغه زوړ سبق ترتیب ده انشاءالله تاسو ته به هغه ورځ زده شوی وي. صرف نن دومره فرق ده پکې چې افعال قلوبو ته پکې ترجیح ده، که نه چې افعال قلوبو سره به څه کوو. نو که مو فعل اول ته عمل ورکو او دویم فعل د مفعول تقاضا کوي او دا دواړه فعلین د افعال قلوبو نه وي، نو بیا به څه کوو، فعل ثاني دپاره به اسم ظاهر ظاهروو. څه کوو، ثاني فعل دپاره به اسم ظاهر ذکر کوو. حذف کولی هم نشو ویلې چې دا افعال قلوبو نه دي، افعال قلوب مفعول غواړي او ته ورته مفعول څنګه حذف کوې، دا خو جایز نه دی. او ضمیر هم نشو راوړلی ویلې، که د مفرد ضمیر راوړو یا به د تثنیې یا به د جمع ضمیر راوړو، نو په دواړه حالاتو کې مطابقت نه راځي. که د مفرد ضمیر راوړو او که د تثنیې ضمیر راوړو او که د جمع، مطابقت نه راځي. څنګه نه راځي،
او زه ستاسو ته ښیم. اوس حسبني وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا، دا په اصل کې څنګه وحسبني وحسبت الزیدان منطلقا، جګړه په منطلقا کې شروع شوې ده. اول جګړه خو حسبني او حسبت فعل چې په زیدان کې جګړه وه، نو موږ د کوفیانو مطابق زیدان چې د چا ته ویر کا؟ حسبني ته ویر کا. نو څنګه شو؟ حسبني وحسبت زیدان منطلقا نشی جوړ شو حسبني وحسبتهما الزیدان منطلقا. صحیح شو؟ بیا جګړه په منطلقا کې شوه، نو حسبني وي چې دا زما مفعول جوړ شي او حسبتهما یې چې دا زما مفعول جوړ شي. حسبتهما کې خو حسبتهما مو ځکه جوړ کړه چې زیدان تسنیه دی، نو هغه ته مو ضمیر راوړه. د چا؟ د زید تسنیه ضمیر مو پکې راوړه. او بیا مو تاسو دا سبق هغه ورځ هم حل کړی چې دلته اضمار قبل ذکر نه راځي، ځکه چې دا فاعل او د فاعل ذکر ما قبل هم وشي دا یجوز و جایز ده. نو بیا چې په منطلقا کې جګړه شروع شوه، نو بیا مو څه چل وکړه؟ حسبني وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا. صحیح شو؟ نو حسبني وحسبتهما د پاره مو منطلقین څه کا؟ ظاهر کا. او الزیدان منطلقا اخو اسم د حسبني د پاره دی. اوس دلته چې د مو منطلقین حذف کولی نشو چې داسې ووایو حسبني وحسبتهما الزیدان منطلقا، ځکه دا د افعال قلوبو نه دي، نو په یو ضمیر اکتفا نه کوي، نو دغې وجې نه منطلقین ورته مو څه کا؟ ظاهر کا. اوس به ته یایې خو اضمار به دې کړی وه که نه، حذف خو نشو کولی، خو زه اضمار به درته وکمې، نو اوس به ضمیر به یا تثنیه راوړم یا به مفرد راوړمې. که مفرد ضمیر راوړم حسبني وحسبتهما ایاه الزیدان منطلقا، نو په دې صورت کې د راجع او مرجع کې خو مطابقت راغه. ایاه ضمیر چا ته راجع ده؟ منطلقا ته. ایاه هم مفرد ده او منطلقا هم مفرد ده، خو په دوو مفعولینو کې مطابقت رانغه، ځکه حسبتهما کې تثنیه مفعول ده، هما ضمیر ده، نو دغه دپاره خو بل مفعول چې راوړو باید مو تثنیه راوړو، داسې ووایو ایاهما ووایو. ښه داسې به وکړو، ضمیر به هم تثنیه راوړو. حسبني وحسبتهما ایاهما الزیدان منطلقا. اوس دلته خو دوه مفعولینو کې مطابقت راغه، خو راجع مرجع کې مطابقت رانغه، ځکه ایاهما ضمیر چا ته راجع ده؟ منطلقا ته. منطلقا مفرد ده او ضمیر دې ورته څه شی کړی ده؟ تثنیه راجع کړی ده. نو مو مجبوره شو چې اظهار وکړو. څنګه ووایو؟ حسبني وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا. صحیح شو؟ نو دا څه شوله؟ په دې سره تنازع دفع شوله. اوس به لږه هغه وکړو، اجرا وکړو. مو تاسې هغه ورځ څه نه څه کړې هم وه انشاءالله. ښه امثلة الفاعل المؤنث غیر الحقیقي اذا كان مضمرا. هغه فاعل مؤنث غیر حقیقي مثالونه چې کله د مضمر ذکر شوی وي، ضمیر په شکل کې. ښه صعد النبي صلى الله عليه وسلم احدا معه ابو بکر وعمر. ښه دلته د معاهو کې چې دا هو ضمیر ده، نه دا معاهو کې نه، وخته نبی علیه السلام احد ته چې د سره ابو بکر او عمر رضی الله عنه وه. ښه مخکې نور حدیث هم دی. وعثمان فرجف فقال اسكن احد. دا رجفه
کې هو ضمیر چاته راجع ده؟ احد غره ته. فوضع يده عليها فسكنت، دا بل حدیث شریف ده. سکنت مؤنث فعل ده، دغه کې هي ضمیر ده چې راجع شوی ده چاته؟ جزع ته. فوضع يده عليها فسكت دا کې فسکت سکت مؤنث ده، دغه کې هي ضمیر ده راجع شوی ده چاته؟ جزع ته. امثلة الفاعل الجمع المكسر اذا كان اسما ظاهرا. اغه فاعل جمع مکسر مثالات چې کله د څه وي؟ اسم ظاهر ذکر شوی وي. قل لو كان معه آلهة كما يقولون. كان مذکر ده او فاعل څوک ده؟ آلهة اسم ظاهر مؤنث. ويجوز يوم يبيض وجوه. يبيض فعل مذکر ده او وجوه ورته اسم ظاهر فاعل ده. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. خلت فعل مؤنث ده او رسل اسم ظاهر ورته فاعل ده. امثلة الفاعل الجمع المكسر اذا كان مزمرا. اغه فاعل جمع مکسر چې کله د ضمیر په شکل کې راغلی وي. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا. تمنع فعل مؤنث ده، هي ضمیر راجع ده آلهة ته. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون. يخلقون کې واو ضمیر د جمع راغلی ده او فاعل همدا فاعل هم ده د ضمیر په شکل کې. واذا الرسل اقتت فعل مؤنث ده او هي ضمیر راجع شوی ده الرسل ته. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كفروا جمع فعل ده او ضمیر بارز ده پکې فاعل ده. نو تاسې محترمه کوشش وکړئ چې دا سبق ځان سره ولیکئ او ماته بیا راولېږئ. وما علينا الا البلاغ.